سلامونه او نیکی هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. یو وار بیا د پیغمبرانو د کیسو په لړ کې یوې بلې کیسې ته ستاسو پام را اړوم. په دې کیسه کې غواړو چې د هود علیه السلام د قوم یا عادیانو کیسه راواخلو. د عادیانو کیسه د هغو پخوانیو قومونو په ډله کې راځي چې د عربو شبه جزیره ټاټوبی وو. الله تعالی ور باندې ډیر نعمتونه لورولي وو، مال او اولادونه ورکړي وو. د نه ختمیدونکو قدرت او قوت سره سره علم او پوهه هم ورکړي وو. د دې نعمتونو په بدل کې باید عبادت وکړي، شکر یې ادا کړی وای او الله تعالی سره څوک شریک نه وای نیولای. خو دې خلکو نافرمانی وکړه، په ناپوهۍ او کفر کې مخ ته تللي وو. ویل به یې چې له موږ څخه په نړۍ کې هیڅوک قوي نسته. هغوی دا خبره هیره کړې وه چې الله تعالی له ټولو قوي ذات دی. چا چې دوی پیدا کړي دي په قوي او کلکو کلاګانو کې اوسېدل او د الله تعالی په دې نعمتونو یې خوښ ژوند درلود. د دوی ګمانو چې په دې کلاګانو کې به تل اوسېږي، خو له دې حقیقت خبر نه و چې هر شی زوال لري. د دوی عقل ورځ په ورځ کمزوری کېده او عقیدې یې خرابېدې، تر دې چې له مرګ څخه وروسته له ژوندي کولو څخه یې هم انکار وکړ او وی ویل: بسم الله الرحمن الرحيم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر. کله چې په کفر او ناپوهۍ کې مخکې لاړل نو د بوتانو عبادت یې پیل کړ. د هغوی د خوښۍ په خاطر یې هر څه کول، په داسې حال کې چې بت نه ګټه رسوي او نه ضرر، نه چاته ژوند ورکولی شي او نه هم چا نه مرګ اخیستلی شي. د الله تعالی اراده تل داسې وي چې ترڅو کوم قوم ته نبی یا رسول ونه لیږي نو عذاب پرې نه راولي. بسم الله الرحمن الرحیم وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. سورة اسرائیل 15 آیت. موږ نه یو چاته عذاب ورکوونکي تر څو چې رسول ورته ونه لیږو. الله تعالی دوی ته هود علیه السلام ولیږه چې د الله تعالی زیری عبادت ته یې راوبولي او له عذابه یې وویروي، ښه نیغه لاره ورته وښیي. هود علیه السلام خپل قوم ته د نیکې لارې او وحدانیت دعوت وکړ او ویې ویل: بسم الله الرحمن الرحیم إني لكم رسول آمين فاتقوا الله وأطيعون. سورة الشعراء 125 او 126 نمبر آیاتونه. زه ستاسو لپاره یو امانتکار پیغمبر یم، نو تاسو له الله تعالی وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. هغه خپل قوم ته د الله تعالی نصیحتونه ورسول، خو قوم د خبره ونه منله او وی ویل: إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. سوره اعراف 6 نمبر آیات. مونږ خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زموږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. هود علیه السلام په ځواب کې ورته وویل: بسم الله الرحمن الرحيم يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. سورة اعراف 8 نمبر آیتونه. ویل: ای زما قومه، زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم، بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسو ته د خپل رب پیغامونه رسوم او ستاسې خواخوږي یم چې دا ډینه ور باندې کېدلی شي. څنګه چې ټول نبیان صبرناکو او نه نهیلي کېږي، نو هود علیه السلام د دوی په تکلیفونو صبر وکړ او په خبرو یې ناهیلی نسو. کېدای شي
د دوی زړه زما خبرو ته پام وکړي او لارښوونې او نصیحت ته غوږ ونیسي نیغې لارې ته راشي. خو قوم یې په کفر او ناپوهۍ پورې کلک نښتي وو او ویل یې بسم الله الرحمن الرحیم یا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. اے هودا ته موږ ته له کومې څرګندې شاهدۍ سره نه راغلی او ستا په وینا موږ خپل معبودان نشو پرېښودلی او پر تا موږ ایمان راوړونکي نه یو. او کله چې هود علیه السلام ورته وفرمیل انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، سورة الشعراء 115 نمبر آیت. زه ستاسې په باب د یوې لویې ورځې له عذابه ویرونکی یم. نو هغوی ځواب ورته ورکړ بسم الله الرحمن الرحیم اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبده آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سورة اعراف او 1 نمبر آیت. آیت د دې لپاره موږ ته راغلی چې موږ یوازې د الله تعالی عبادت وکړو او هغه پرېږدو چې زموږ پلرونو نیکونو د هغوی عبادت کړی دی. ښه نو راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوي که ته رښتونه یې. اوس د دوی غرور او کفر پای ته یا انتها ته رسېدلی وو. نو هود علیه السلام د دوی وویرول او ورته وویل بسم الله الرحمن الرحيم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. سورة اعراف 1 نمبر آیت. ستاسې د رب عذاب در باندې پریوت او د هغه غضب در باندې وغورځید. آیا تاسې له ما سره په هغو نومونو شخړې کوئ چې تاسې او ستاسې پلرونو نیکونو ایښي دي چې د هغو لپاره الله کوم سند نه دی نازل کړی؟ ښه نو تاسې هم منتظر اوسئ او زه به هم له تاسې سره انتظار کوم. د الله تعالی عذاب پیل شو، باران ودرېد، پټي وچ شول، حتی د څارویو شیدې هم وچې شوې او قحط پر راغی، تر دې چې یوه ورځ د ستنو لرونکو کلاګانو څخه آزاد هوا ته راووتل او په فریادونو یې پیل وکړ. د اسمان لور ته یې وکتل چې کیدای شي وریځې راشي او د باران زیری راوړي. په څو شیبو کې په اسمان کې وریځې را پیدا شوې او د دوی لور ته راغلی. دوی ډیر خوشحاله شول، له خوښۍ په ټوپونو پیل وکړ او دا خیال یې شو چې اوس به ژر ښایسته باران وشي او د دوی قحط به ختم شي. خو د دوی دا خوښي ډیر ژر پای ته ورسېدې، ځکه چې دا اصلا وریځې نه وې، دا یوه تیزه هوا وه چې 8 ورځې په دوی مسلطه وه او د دوی شان یې ختم کړل. یو یې هم ژوندی پرې نه ښود. الله تعالی هود علیه السلام او ایمان لرونکو خلکو ته نجات ورکړ. الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. الاحقاف 25 نمبر آیت. په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځیو نه پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتلل. هغوی چې خپل تکبر او قوت هلاک کړل، هغوی داسې ګڼله چې په دې ستنو لرونکو کورونو کې به تل اوسیږي. مګر دا خبره یې هېره کړې وه چې الله تعالی ډېر لوی قدرت لرونکی دی، څه چې غواړي هغه کوي، ځکه ژوند، مرګ او هر څه قدرت له الله تعالی سره دی. درنو لیدونکو او اوریدونکو، نړۍ مننه چې زموږ دا لړۍ را سره تعقیبوي، تر بیا مو پر لوی الله تعالی سپارو. ښاد او ودان اوسئ.